وسلوالو کندوز کې یو صراف د هغه زوی او کارکوونکی وژلی دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کندوز کې ځایي سرچینې وایي چې ناپېژانده وسلوالو د دغه ولایت په مرکز کې پر یوه صراف د هغه پر زوی او د صرافۍ پر مدیر ډزې کړي دي. سرچینې له اشتسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې دغه صراف بارز نومېدو او په کارتې فیض آباد کې ناپېژانده وسلوالو کور ته د تګ پر مهال له خپل زوی او یو کارکوونکي سره په ډزو وژلي دي. سرچینې وایي وسلوالو تر دې مخکې له بارز څخه پیسې غوښتې وې، خو هغه د پیسو له ورکولو ډډه کړې وه. کندوز کې د طالبانو ځایي مسؤلان په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.